د کندوز سیمه ییز حکومت د 100 میلیون افغانیو په ارزښت د تخارستان جومات شاوخوا ګڼې بنسټیزې پروژې پلي کوي. په همدې مهال د کندوز والي د پلان شویو پروژو له ساحې څخه لیدنه وکړه او د پلانونو په عملي کېدو یې ټینګار وکړ چې اوس مهال د دې جومات په انګړ کې د نارینه او ښځینه زده کوونکو لپاره د 4 پوړیزو ودانۍ جوړیږي. د تخارستان جومات څه د پاسه 100 کاله تاریخ لري چې اوس مهال د دې جومات په انګړ کې د نارینه او ښځینه زده کوونکو لپاره د 4 پوړیزو ودانۍ جوړول کیږي. د ملکی او نظامی د چارواکو لخوا د ستاینلیکونو ورکړه. د کندوز ملکی او نظامی مسؤلینو د البیروني خصوصي روغتون له څانګو څخه لیدنه وکړه. په همدې مهال د کندوز امنیه قومندان د دغه روغتون مسؤلین له دې امله په ستاینلیکونو وسایل چې څه موده وړاندې د یو ملکي وګړي د مغز تومورو عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړی و. د ډاکټرانو په وینا د 65 کلن ناروغ روغتیایي حالت ښه دی. د اوبو د مدیریت په موخه د اوبو د کانالونو جوړول. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې د وکیل ځنګل کانال پروژې عملي کار د یو شمېر چارواکو په حضور کې رسما پیل شو چې شاوخوا 300,000 امریکایي ډالر په ارزښت په اساسي ډول د خوړو او کرنې نړیوال سازمان لخوا جوړیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 9,000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د ښاري اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د انکشافي پروګرامونو پلي کول. د کندوز ښاروالۍ مسؤلینو د نږدې 1 لک امریکایي ډالرو په لګښت د کندوز په مرکز کې د کارت هلال او کوچکالي لارو د جوړولو چارې پیل کړي دي. ویل کېږي چې دغه لارې به په ښه او اساسي بڼه جوړیږي او مالي ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د حفظ دفتر په غاړه اخیستی دی.